په افغانستان کې د بیکارۍ لوړه کچه او د ځوانانو د کاري فرصتونو محدودیت د ټولنې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د حرفوي زده کړو پروګرامونه کولی شي د دې ستونزې د کمولو او د ځوانانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. دا د ننګرهار د کار او ټولنیز چارو ریاست اړوند د حرفوي زده کړو مرکز دی چې اوس مهال پکې 256 تنه زده کوونکي په بېلابېلو حرفو کې بوخت دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې د موبایل جوړونه، خیاطي، بیک بوټ جوړولو، سولر او واسکټ ګنډلو په برخو کې ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې او هڅه کوي چې د زده کوونکو شمېر یې تر 360 کسانو پورې ورسوي. هر قسم هغه ځوانان چې هغوی بېروزګاره دي، همدارنګه بې سرپرسته ځوانان چې هغه یعنې یتیمان دي په اصطلاح باندې، او یا هغه کسان دي چې هغوی آسیب پذیره دي، یعنې ستونزې اقتصادي ستونزې مشکلات لري او بېروزګاره دي، نو هغوی دپاره دا ټول کولی شي چې هغوی په دې کې خپل هغه زده کړې وکړي، البته چې عمرونه یې د 14 کالو نه بره تر تقریبا 45 کالو عمرونو پورې کولی شي. په دغه مرکز کې زده کوونکي خوښ دي چې د یاد ریاست لخوا ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. دوی له مسؤلینو غواړي چې د حرفوي زده کړو په برخه کې لا ډېرو ځوانانو ته د روزنې اسانتیاوې برابرې شي. په دغه موخه مې دا انتخاب کړ چې په افغانستان کې د مسلک دغه کې دومره دغه نه شوی، خو پر دغه دولت سره تک سره د ډېر ځوانانو د مسلک په برخه کې ډېر کار وشو پر دې څو کالو کې، بل خپل د اقتصاد د خاطره مې دغه مسلک انتخاب کړ. الحمدلله ډېر موږ خوشحاله سو چې ځوانانو ته دغه کسب کار د زمینه برابر کړه. بیا هم شکر دی، هو د کار او ټولنیز چارو ریاست څخه موږ ډېر راضي یو چې ځوانانو ته د کار کسب زمینه برابر کړي او لا پرمختګ لپاره چې دی باید دوی کار وکړي. موږ د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د کار او ټولنیز چارو وزارت تر چتر لاندې او د بېلابېلو دولتي او بهرنیو مؤسسو په همکارۍ په هیواد کې د حرفوي زده کړو لپاره پراخ فرصتونه رامنځته شوي دي چې تر اوسه زرګونه ځوانان ترې فارغ شوي او لسګونه زره نور په بېلابېلو برخو کې تر روزنې لاندې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری ځوانان د کار موندلو له ستونزو سره مخ دي، د حرفوي زده کړو دا ډول پروګرامونه نه یوازې د هغوی د عاید سرچینې برابروي، بلکې د هیواد د اقتصادي پرمختګ او د بیکارۍ د کچې د راکمولو په برخه کې هم ارزښتناک ګام بلل کیږي.